او یو مونږ پښتانه ډیر زیات قمقل خلک یو. مونږ ته چې یو کس وایي چې ماشاءالله ته خو پښتون نو مونږ بیا د غر سر ته خیجو سیفټي یو نه بل څه یو نه په دې خبر. السلام علیکم پښتنو. په دې ټیم کې زموږ سره د پښتون رور دی او د دم لا ماته شي د پنځم چت نه راتاو شوی دی. لا اولنۍ خو زه تاسو ته دا خبره کوم چې څونه هم پښتانه دلته د کمیټیانې دي په دې کې د الله د رضا لپاره ځان داخل کړي د دې یا 100 ریالۍ یا 10 ریالۍ نو دا چې دا ټول پښتانه بیا هغه کم د کمیټې روپۍ چې نو هغه لکه په هغې باندې تاسو هغه علاج هم کېږي او تاسو په کلي ته هم لګي. اوس په ده تقریبا 15 ریال لګي خو دلته زما سره په خوا کې ولاړ علم خان چې دی الله پاک په ده ډېر زیات رحم کړی دلته خپل کاروبار دی. نو انشاءالله العزیز ده ته ما ووایي چې ته به وګرځې چې څونه هم ستا ملګري دي د هغو نه وله ته چنده راټوله کړه چې موږ دې ولیږو. خو چې دی بیا هلته لاړ شي نو دلته علاج کول غواړي د ده دا خپې وس بالکل لکه چې دی کار نه کوي. د خپې د سپاینل کارډ کې به یا مثلا راغلي په ملا یې تقریبا ماته ده او دغسې پروت دی هغې شرکي والا رالیږلی دی نن درېیمه ورځ ده چې په دې ځای پروت دی. شرکي والا هسپتال د کړی هم نه دی دا لکه درېیمه ورځ ده چې دی دغسې په یوه سنا باندې پروت دی. نو موږ چې د هر پښتونخوا له ځو دوی وایي چې په دې ځای کې د ده رشته دار هېڅوک هم نشته. نو ما زموږ د دوی وروڼه یو موږ د دوی چې دی کشران یو مشران یو موږ به د خپلو پښتنو سره ودرېږو. موږ تاسو ته یو نمبر وایو چې د دې ځای نه خو به دی موږ وباسو خو چې دی په دې باندې کم از کم هغه خپل علاج وکړي. ګورئ چې څونه هم زموږ ملګري که د چا 50 ریاله وس کېږي د چا 100 ریاله وس کېږي او که د چا وس نه کېږي تاسو دا ویډیو لازم شیر کړئ. دا به داسې یو کس ته ورسي ستاسو په وساطت باندې چې هغه به د دې رور سره امداد وکړي. نو دا نمبر موږ تاسو ته وایو دا د دې نمبر دی په دې تاسو رابطه کولی شئ 05097391910 واحد حسین نومې دی. د دې زموږ مطلب صرف دا دی که نه چې دی به موږ د دې ځای نه ولیږو خو د ده چې هلته علاج کېږي 15 لکه 8 لکه روپۍ به په دې باندې لګي. نو د الله د رضا دپاره چې دی ستاسو څونه هم وس کېږي 1 ریال کېږي 100 ریاله کېږي 1000 ریاله کېږي نو تاسو د دې رور سره ودرېږئ. هغه تبلیغیان حضرات یو خبره کوي چې یو انسان د الله د رضا لپاره د کجوري او دانه ورکړي که نه نو الله پاک وله د احد د غرونو امره ثواب ورکوي. نو تاسو دا مه وایئ چې زما دا 1 ریال دی یا 100 دی یا 50 دی. په دې باندې په پاکستان کې ډېر زیات کار کېږي. الله پاک دې تاسو له روغ صحت درکړي د خپل صحتونو ډېر زیات خیال ساتئ چې ستاسو سیفټي وغیره نه نو دونه دغ زیږون ته مخې ځئ. او یو مونږ پښتانه ډېر زیات قمقل خلک یو. مونږ ته چې یو کس وایي چې ماشاءالله ته خو پښتون نو مونږ بیا د غر سر ته خیجو سیفټي یو نه بل څه یو نه. په دې خبرو باندې مونږ د نورو قومونو چې ډېر زیات دوکه کړو مه کوئ قلار شئ. خپل ځان وپېژنئ. ستاسو په کور کې چې دی ستاسو میندې دي تاسو ته په جي ناست دي تاسو ته هلته غټه فیملی ناست دي او تاسو دلته راشئ د ځان پروا ونه کوئ او بیا لکه دلته کې تاسو ته مسلې. نو زما کوشش دا دی چې مونږ د پښتنو اواز د پښتنو ښکلی مخ د پښتنو هغه درد تاسو ته په دې شیشه باندې وښیو او زموږ چې څونه هم پښتانه دي او د هغو وس کېږي نو د الله د رضا لپاره زموږ د دې پښتون رور سره ودرېږئ. ستا د ټول یو جان